الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبع سنته وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستانو بیا هم د تیرو درسو په ادامه نن سورة کوثر شروع کوو او درس هم لکه څنګه چې مخکې وویل اول به حرف بالحرف وایو، بیا به مکمله کلمه وایو او بیا به مکمل آیت وایو. نو په درس شروع کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. توجه کی حمزه د نون سره جنگوم، نون باندې غونه کوم یو الف اندازه، بیا نون یو الف هم کشولی سم، درې الفه یې هم کشولی سم، دواړه صحیح دي. انا اعطیناک الکوثر. حمزه د عین سره، طا د یا سره جنگوم. اعطینا. توجه کوئ زه عین باندې قلقله نه کوم، یعنی عین په خپل مخرج کې نه ښوروم. مثلا توجه کوئ داسې نه وم چې ځکه په دې کې قلقله راځي او عین د قلقلې حرف نه دی. اعطیناک الکوثر. انا أعطيناك الكوثر. پای کې د را ډکوالی ثر او د ث نرموالی. إنا أعطيناك الكوثر. اوس مکمل آیت وایو. إنا أعطيناك الكوثر. فصلی فا نرمه او صاد ډک وایم، خو دومه درجه ډک، او د لام زیر څخه ادا کوم. فصلی لربک، لام نرم را ډکه، لربک وانحر. فصلی لربک وانحر. بیا توجه وکئ. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك. توجهوكي شانئك. کله چې مو د غنې وروسته د نون زور ادا کوي، بیا وروسته شین شروع کوو. ځینې کسان ان شانه وایي، دغه نون شین سره ګډ کړي. توجه وکړئ. ان شانئک هو د ها پیش هو الابتر. پر با باندې قلقله. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.